د افغانستان کرکټ ټیم شان ټیټ د خپل فاست بالینګ کوچ وټاکه. د کرکټ په تاریخ کې 3 بالران دي چې د 100 مایلز یا 100 مایلو بالینګ پر اور بیریر مات کړی. یو جیف تامسن او دویم شعیب اختر او دریم دا شان ټیټ. زموږ د پاره د خټاکنه وکړه ځوانان چې تنیس زده کړه وکړي، مګر دې سره لوکل سطح باندې باید خلک داسې هایر کړي لکه ګوره دا بال سپیډ ته وګورئ. there you go 100 miles لکه حمید حسن شو یا نور چې دوی الته لوکل سطح باندې لاړ شي او داسې بالران را پیدا کړي چې 140 150 د سپیډي که یو دوه بالینګ هم دوی کوي، باقي ورسره شانټیټ کار کوي او دغسې سپیډ ته رسي 155 160. دا جذبه غواړي او جذبه چې دغسې بالران دوی نه ښه ده چې استفاده وشي. ګوره د سپیډ ته ګوره دا غپ نه دی. نو افغانانو کې یو شی دی چې دوی زده کړه ډیره کمه کوي، کوشش نه کوي چا نه زده کړه وکړي، بس چې لږ پوه شي په هر څه پوهېږم. نو هیله ده چې کوچ ته غوږ کېږدي او فاست بالران ځینې ټپس زده کړي، نو راتلونکی به انشاءالله ایټلیست یو بالر داسې پیدا شي چې دغه سپیډ کې بالینګ کوي. نو د سپین بالینګ خو راسره فوج دی، فاست بالینګ کې هم سمه طبیعي وکړي، خو چې دغسې